د جنت ژوند دی بیا مرګ ختم مرګ نشته بیماری نشته او الله به څه وایي یو اعلان به ورته وکړي الله پاک وی ای بندگانو یو اعلان به اورئ دی وایي چې خدای پاک څه وایي الله څه وایي وی نن مې درته داسې فیصله اورو ما چې خوشحاله به شئ ادا چې نن تاسو نه زه راضي یمه تاسو باندې به زه چېرته نه غوسه کېږم او نه به درنه خفه کېږم دا نعمتونه خدای په جنت کې ساتلي دي انسان دا ښځو لم دي دا سړو لم دي خو چې کوم نیکان سړي دی او نیکانې ښځې دي کم د خدای نه یاره کوي د هغوی دپاره دا نعمتونه لیکن زمارونو مونږ په ډېر معمولي د دنیا په عیش و عشرت د جنت دا خوشحالۍ بربادې کړې معمولي غوندې دا بعضې خلک دا ایجنټان د انګریزانو خواره شوي وي لږ غوندې یو شی دله درکړي ایمان خلکو پرېښود دین خلکو پرېښود شریعت خلکو پرېښود اسلام پورې خلک ټوقې کوي قسم د خدای پورې اوس خلکو ټوقې شروع کړي جنت پورې خلک په بعضې شعرونو کې بعضې خلکو جنت پورې خنداګانې او ټوقې کړي دي جنت په حورو پورې خلکو خنداګانې او ټوقې کړي دي او بعضې بدبخته هغه شعرونه په فیسبوک او په موبایل نشر کوي یه ظالمه خواصم کندې ته پروتې دی چې الله پاک یو شی وایي او ته په هغې کې شک کوې او هغې پورې ټوقې کوې د ایمان دی د الله د قرآن ایتونو پورې څوک ټوقې کوي د جنت حورو پورې بعضې خلکو په شعرونو کې ټوقې او ټقالې کړي دي د جنت حورې چې الله ذکر کړي دي د خدای خبرو پورې ټوقې کوي دا به څنګه ایمان او بعضې ظالمان هغه نظمونه هغه شعر کوي هغې فخر کوي هغه سندرې یو بل ته شعر کوي ګورې رضا په کفر ده دا مه وایه چې ګنې دا خو ما څه شعر کړه او د خندا شی دی او خلک به ورپورې وخاندي او ناشنا شی مې نه ذکر کړه او خلک به وخاندي اورېږه د مولا اړه پې خفه کوم د مولا اړه بېشکه خفه کېږي چې دین پورې څوک ټوقې کوي ایاتونو پورې څوک ټوقې کوي د مولا زړه خفه کېږي د جنت حورو پې څوک خنداګانې کوي د الله خفه کېږي مولا خفه کېږي قرآن پورې څوک ټوقې کوي مولا خفه کېږي بالکل د مولا پړه دې توره وردن نه کړه چاړه دې وردن نه کړه خفه دې کړه خو د دې نه مخکې دې الله له چاړه روبروله الله دې خفه کړه د الله رسول دې خفه کړه فرشتې دې خفه کړه او کائنات دې خفه کړه دې ته ایمان بالغیب دا زمون عقل نه دی قرآن پیغمبر په خپله فرمایي وی نه سترګې لیدلي دي نه چا په زړه کې تېرېدی شي خو الله وی تعالی مې ساتلي دي ته به یې منې مونږ یې منو انشاءالله خدای به یې راکوي او چې څوک وي دا به څنګه یو دا څنګه دې نه منې خدای به دې محروم ساتي مونږ له به انشاءالله راکوي د الله نه سوال کوئ عمل کې شي نو ډېره ګرانه و عمل به کوې بې عمله الله خوشحالېږي نه جنت خدای په خپل فضل ورکوي خو الله فضل پر چا نه کوي په هغه چا کوي چې خوشحاله شي ډېر خلک وایي په عمل نه میلاوېږي سل عمل کوو نه جنت د خدای په فضل دی خو فضل په چا کوي چا نه خوشحاله شي که او خوشحالېږي د هغه چا نه چې څوک نیک عمل وکړي او د ګناه نه ځان وساتي نو د قیامت د لویې ورځې الله ته ودرېدل ځان ته رامخکې کې چې الله تا ته به ودرېږم ګناه نه ځان ساتئ او نیک اعمال کوئ انشاءالله الله نه امید ساتو چې خدای به په موږ رحم کوي او دا جنتونه خدای موږ له پیدا کړي دي موږ له به یې راکوي که خیر انشاءالله العظیم دا زموږ د سیزو کندي کې د الطاف دیمون او د شمشاد حاجي صاحب شمشاد استاد یو شمشاد جي صاحب کور والا وفات شوې ده غالبا پنځمې به جنازه راکړه الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي شمشاد حاجي صاحب هم ډېر ښه سړی ډېر نیک سړی او دا کور والے هم ډېر ښه بنیادم و الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د بامبوخیلو د کندي د عدنان مور وفات شوې ده الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي د ملکزو نادر وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي بیماران دي الله یې ټول له روغ صحتونه نصیب کړي زموږ د افتخار حاجي صاحب زموږ د جمع ملګری دی د ضرور دی مخکې ورځو کې عمرزو کې په اکسیډنټ کې غریب شهید شوی دی موټر سایکل په ډغره و غریب شهید شو بیا د جنازې له لاړم افتخار حاجي صاحب عالم هم دی موږ سره دوره هم کړې ده ضرور وفات شوی دی او داسې ګوره شهادت والا خدای ورکړه او بیا هم دعا ورته وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي او زموږ په دې حیات آباد کې یو دوست دی قاری محمد الله صاحب ډېر ظلم ورسره شوی دی
بچی په موټر کې روانو او چې د ډاکوان پې راغلي او ډزې پې کړي ومخله یو ماشوم هلک داسې د 22 کالو هلک و داسې قشته پکې مړ شو غلی او په مړونو یې لټه او پیسې ورسره کتې او بل یې وله په لاس ویشتل او بل یې وله په خپه ویشتل 2 زخمیان دي یو مړ دی ډېر غریب دړمن دی ډېر زیاته هغوی ته هم دعا کوي چې خدای پاک هغه بچې شهادت قبول کړي او الله یې ټولو وارثانو له پلار له رونو له مور له ټولو الله صبر ورکړي لویه صدمه ده چې الله وله صبر ورکړي او الله یې د نورو غمونو نه په امن کې وساتي او زمونږ نور بعضې دوستان دي وفات شوي دي د چا مور د چا ټول دې خدای پاک وبخي چا بعضې ته مشکلات دي په کورونو کې الله دې مشکلات په خیر بدل کړي دی وایي د مسخر بابا ته هاټ اټیک شوی دی واقعي بسور علي دی او هسپتال کې د اسخر بابې الله دې وله روغ صحت ورکړي او غفر علي صاحب دي هغه هم بیمار دی ټولو ته دعا وکړئ چې الله وله راغلی دی او زموږ د جمع ملګري دي اکثر بیماري الله دې وله روغ صحت ورکړي یا الله بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي الله زموږ د منزله د ډېر لرې لرې ځای نه خلک راځي په یو قدم اجر ورکړي بعضې زنانه دي هغوی دعاګانې غوښتې دي بعضې نارینهو په ټیلیفونونو دعاګانې غوښتې دي الله د هغوی دعاګانې تا ته معلومې دعاګانې وله قبوله کړي الله د پریشانو نه ټول په حفظ و امان کې وساتي او بالخصوص د مسافر ورونو ته دعاګانې کوي مسافرو ته بعضو ته پرون یو ملګري قطر نه ټیلیفون کړی بیمار دی په هسپتال کې پروت دی الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي الله دې روغ صحت او شفا ورکړي څومره مسافر چې بیماران دي الله شفا وله ورکړي روغ صحتونه ورکړي د سفر د مشکلاتو نه وساتي چاته چې څه پریشانۍ دي پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي الله ته زموږ نه راضي شي خدای زموږ توبې قبولي ګناهونه معاف کړي خدای د دوزخ نه مو ساتي او خدای د جنت همیشه خوشحالی زموږ نصیب کړي وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته